سلامونه په دې هیله چې روغ جوړ باسته یې ملګرو. نن درته یوه خوندوره طریقه وړاندې کوم. دا چې طریقه پیل کړم نو تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو ته تاسو ژر در ورسیږي. ملګرو داسې یو کوډ درته موبایل هغه وښیم، داسې یو سیټینګ درته وښیم چې تاسو ته به ډېر فایدهناک او مفید وي. دغه سیټینګ څنګه تاسو به راشئ د خپل موبایل اوکې بټنې ته به راشئ، تاسو به کې لمبرې راوړي، دغې ما به تاسو کلیک وکړئ. دلته چې تاسو راغلی را به شئ، پاس په دې درې ټکو باندې به تاسو کلیک واخلئ. هغې نه وروسته به تاسو راشئ په سیټینګ به کلیک واخلئ. کله مو په سیټینګ کلیک واخیسته تاسو به راشئ لومړی سیټینګ په دې کلر آی ډي باندې کلیک واخلئ. ملګرو تاسو به دا دواړه څه کړئ؟ آن کړئ. دا مو چې کله آن کړه تاسو ته به اضافه اکسټرا زنګونه نه راځي. کله مو چې دا آن کړه دویم سیټینګ تاسو به راشئ دلته او دغې برخې باندې به تاسو څه واخلئ؟ کلیک واخلئ. دې باندې مو چې کله کلیک واخیسته ملګرو تاسو به دا څه کړئ؟ دا به تاسو ځان سره آن کړئ. دا مو چې ځان سره آن کړه را به شئ او په دغې اپشن به تاسو کلیک واخلئ. اتوماتیک باندې به دا به کلیک کړئ. دا به دې دپاره چې تاسو ته څوک زنګ ووهي تاسو ته به په اوکې بټنه کې ښکاري چې د دې هېواد نمبر دی. دا تاسو به ډایرکټ لاندې برخه کې لیکي چې دا د دې هېواد نمبر دی. درېیم نمبر کوډ څه شی دی؟ تاسو به راشئ په دغې باندې په دې کلر آی ډي باندې به کلیک واخلئ. دا به تاسو دلته دغه ځای ته راشئ، په دې ځای به کلیک واخلئ. دا به تاسو ځان سره الاوز کړئ. دا چې ځان سره کله الاوز کړه تاسو ته به څه وشي؟ کله چې زنګ راځي تاسو ته به څه که هغې کس نوم اخلي، که په انګلیسي کې که پښتو کې به یې نه اخلي ملګرو، که په انګلیسي کې چا نوم تاسو ته به څه که هغه نوم اخلي. بل نمبر سیټینګ دی لاندې په دې کلر آی ډي نه لاندې بل سیټینګ دی، دغې باندې به کلیک تاسو واخلئ. دا به څه کړئ؟ تاسو ځان سره آن کړئ. تاسو ته څه ګټه رسوي؟ کله چې تاسو دا ځان ته آن کړئ نو تاسو ته چې کله زنګ راغی موبایل سرچپه کوئ ډایرکټ به زنګ کټ کېږي. ملګرو دغه څو سیټینګونه وو چې تاسو ته ما په موبایل په اوکې بټنه کې یا موبایل په هغه بټنه کې چې تاسو ته زنګ خلکو ته وهئ یا زنګ درته راځي. ملګرو چې زما یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.